د علامه رشاد د 20 تلین د درناوي په پار زه باید عرض وکړم چې رشاد صاحب موږ ته د یو پوهنتون او اکاډمۍ حیثیت درلود. زما علمي سفر له استاد سره له 1955 کال نه پیل سه او په حضوري ډول په 1993 کې پای ته ورسید چې زه له افغانستان نه ووتم، بیا مو سره ونه لیدل. فاضل استاد علامه شکور رشاد د افغانستان سیمې او نړۍ په ادبیاتو او فرهنګ کې د ځانګړي او لوړ دریځ درلودونکی شخصیت و. د ده په باب خبرې کول د افغانستان د ادبیاتو، ژبو، سیاست، تاریخ، هنر او په ټول کې د فرهنګ په باب خبرې کول دي. د علامه رشاد له آثارو پرته زموږ فرهنګ نیمګړی برېښي او دی زموږ په فرهنګي بهیر کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت و.